د پرمختګ په لور یو بل ګام. د کندوز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې د 400 میلیونه افغانیو په لګښت د سوداګریز مارکیټ د جوړېدو چارې رسماً پیل شوې. دا مارکیټ به په 45 جریبه ځمکه کې په 2 پوړیو کې جوړ شي. د کندوز والی چې د دغه مارکیټ د پرانستنې لپاره امام صاحب ولسوالۍ ته تللی وایي چې اسلامي امارت د هیواد آبادۍ او پرمختګ ته ژمن دی او خپلې ژمنې به په عملي توګه پوره کوي. هر نوع خدمت ته امنیت ته مجاهدین ورونه شپه ورځ آماده دي انشاءالله. نن سبا زمینه د دغه خدمت دوی ته مساعده شوې ده. هر تجار مو کولی شي چې په دې وطن کې خپله پانګونه وکړي، خپل خدمت وکړي، په ډاډه زړه یې کولی شي. هېڅ خونه به ورته څه مشکل نه وي. په ورته وخت کې د دې پروژې د قراردادي شرکت مسؤلین وایي دغه مارکیټ ټول ټال 1260 ساټۍ لري او په پاخه او اساسي ډول جوړیږي او د انجینرۍ له معیارونو سره برابر دي. کیفیت کار ما انشالله با نرم استاندارد جهانی می باشد و همچنان نقشه‌ای که ما امروز ویزا کردیم یکی از نقشه هایی می باشد که انشالله تعالی که با مدت 100 سال آینده این نقشه ما کار میکنه. پروژه‌ای که امروز در ملکیت شرکت اسپینزر ولسوالی ما صاحب تهداب گذاری شد 400 میلیون افغانی هزینه دارد. تا 2 سال 1236 دکان ساخته می شود. بل لور ته بیا د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي د دې پروژې په پلي کېدو خوښي څرګندوي. دوی باور لري چې د دا ډول پروژو په پلي کېدو سره به وزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او د هیواد د پرمختګ او اقتصادي ودې لامل هم کیږي. دوی په هیواد کې د بنسټیزو پروژو د پلي کېدو له امله له اسلامي امارت څخه مننه کوي. امارات اسلامی زیاتر خوش و راضی می باشیم دیگه در این پروژه هایی که تبلیغ میشه زیاتر باید تبلیغ شود که جوانا بیکار نمانند، خارج از وطن نروند. دا مارکیټ په داسې حال کې جوړیږي چې د دې ولسوالۍ کرنیز محصولات له همدې سوداګریز مارکیټ څخه نورو ولایتونو ته د سوداګرۍ په موخه لیږدول کیږي.